اوس پتا سی وای چې دا خود حافظ قرآن مرتبه دا زما خو اسخ پی اوپر سیدلې زستا د پاره ستاد سوال د پاره جواب زن در کوما زد دی جواب ګورما په کتابونو د اسلام کې زد دی جواب ګورما تا د پاره په شروح د علماو کې زګر زیدما مزل می کولو ما اولیدل پدې باندې حجت الاسلام شاه ولی الله رحمت الله علیه مبارک میں داغي جواب پیدا کو ستا متعلق میں شاه فرمائی شاه ولی الله رحمت الله علیه مبارک فرمائی کم انسان چه قرآن اوری او قرآن کریم تجاڑی لکا اللہ دے دا صفت منگو تاسو ټولو کې راولی اللہ جل جلالہ در کے دا صفت راوستے گنے تاسے رازے او دی بیان تا اکثر مرگری قسم دے ډیر بیچرو ته شي دا سو وجه دا زمونږ استاد روحاني رشتہ ده زه به تاسو له صدر کم زه خو تاسو نه غواړم مدرسه دا او جمعات او شابس او هاي علی مدرسه آباد کئی نو زه خو تاسو نه چاندا غواړم نو کو پتا سه پکار چې یو قسم نه راغلی او یاد ساتي ګوره هغه چاندونه می د خدای او ساتي چې هغه سړی ور باندې د علم هغه خسته جامت دغمن کوي دا چاندا مې نه د خوخه بس دا جوړ شو بس الحمدلله که څومره کار پکې پاتې کله چې الله غوړي دا هم الله وکي خو یاد ساتي حق به بیانو درته ان شاء الله اغا چاندا به نه غواړو چې پاغه چاندا باندې خواهشات د دنیا من کو نه الله دې زمونږ استاد سي زما اول استاد ثانیاً دې الله مال د دین د پاره قبول او منظور فرمای عزیزانو دغه ورځ به جړلا جمعه ته ملمان راغلل باران براغه زې بنو الحمدلله دې جمعه ته مانوم تی خود مسجد رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم ان شاء الله د 6000 کسانو پوری ان شاء الله موږ سره اوس اجتماع خوند کیږي ان شاء الله 6000 کسانو پوری به ان شاء الله ټول دلته خوندی ناشته نو باران کوریږي گاڑی خو بم لمدیږي خو بهر حال ازا الله رب العالمین دې ته بدلی او عوضونه در نصیب کی او هغه مرګري چې د پیښور نه راغلی 400 نه راغلی دا زوم چې د سه مرګرو ترینا خواوشه علاقونه خوبونه د علاقې مرګرو یولس بجې را پاسېدلی او هغوی خوب ادرولې کپڑے بدلی کلی راغلی ان شاء الله د قران عظمت درته بیانوم هغه قران کریم چې ما سو آیاتونه تلاوت کړل هر یو آیات کې د قران عظمت ته اشاره وا د قران اولویت ته اشاره وا به باورته وي دا مزیدار وجود والا دا حسین وجود والا دا مزیدار باروح وجود والا ما سره داسې مرګره دنیا کې نو ملو شوه دا دومره مزیدار وجود دی دا دومره مزیدار جو سیدا ورتبوي زستا هغه د قران کریم تلاوت ما چې زما د اوریدو د پاره تب د خپل کلی نه بل کلی تروان وې دا مزیدار وجود چې ګوره دا هغه د عزیزانو نو عزیزانو قران کریم سره دوستانه پکار دا قسم په خدای هغه ورځ باندې خزب رواني خزبزي نفسی نفسی आवाज بھئی زویبا نفسی आवाज کی هغه بچے چې تا ورته دنیا کې مال ګټلو هغه بچے چې تا ورته دنیا کې دولت ګټلو هغه بچے چې تا ورته بنگلی جوړولې دی بچی ته بپلار جوړې داسې 19 ای زویا اے بچیا ستان 90 عمل نامې دي نیک عمل نامې ستان نیک 90 عملونه دي زما 90 عملونه دي و بچیا لستی نراکا چې زما سو برابر شي و بچیا ما در سره دنیا کې ډېر احسانات کړی دي بچي به ورته وي پلار خپل کار کوا مور با لورو ته आवाज کوي اے ګرانی لوري ما ته ډېره په ناز را لویه کړي اے لوري ما ته لس عمل نامو کې د پنځو ضرورت ته اے لوري پنځه راکه ما ته ورته به وي اے مورې تی ما ته راکه چې زه جنت ته لاړه شم خپل ځان د پاره خپله چغې وخه لیکن زوی به لاړ شي د پلار نه لور به لاړ شي د مور نه خزه بلار شي د خاونا خاون بلار شي د خزنا لیکن قرآن بستا د رب العالمین سره لګوي الله سره به د قرآن لګوي نو اے عزیزانو دنیا کې قرآن سره تعلق جوړول پکار دی ښا او د قرآن کریم سره تعلق څنګه جوړيږي علماء سره تعلق جوړ کړي
زګور یاد ساتئ ټول د ثواب د پاره وای چې لا اله الا الله محمد رسول الله چې زما د چا سره مینه ده والله بالله په دې نیت ور سره مینه کوم چې یا الله د دې د برکت ما جنت ته بوزي زدانه هم چې زما په برکت زسه شي ما زم یا الله دا مخلصین دا په اخلاص چې راغلي رونو یو درخواست درته وکم دا مرګرو کې دا صفونه مکمل ډکې بار کسان چې راځي شي دا صفونه مکمل ډکې رونو او لک تنگ تنگ ودرېږي دلته لک تنگ شي خیر دی رونو چې بار مرګ ټول دی حال کې را دن نشي ان شاء الله دا ساس یو بل سر لک دا سر راځو خپل خپل ټول مرګري او خازيږي پرون یو آیات کریمه تیر شو ترجمه کې الله جل جلاله به صحابه ته فرمایل چې اے صحابه زما نبی ته صحابه راځي د لری زینا نو تاسو حلقه کې لګ وسعت راولي او چې کله با حلقه درنېدل نو به ویل راتنګ شیخ پلو کې یو بل سره جوخ جوخ کېنی ولی چې قیامت کې تاسو جنت ته نوځي نو یو بل سره دا پختۍ لګيږي ان شاء الله دلته په ځان زور راوړو چې جنت کې به یو بل سره په زور نه نوځو ان شاء الله ټول وای جنت ته بزو جنت ته بسوک زی ولی دا د خدای جوړ کړی تاسو د پاره ان شاء الله تاسو به بچی بمي سنانه بمي نو تبه چې مولانا صاحب تا هو سره ته ویل چې بچی بم در نه تختی نو کمال خدا نه دی کمال دا دی چې دلته ونه وي چې التم بچی د پاره ونه شي کمال ځان کې راولا سونه هغه دا چې هر څه ته جوړيږي تاغه سونه شا چې تانه هر څه جوړ شي جز ځان مو جوړوا سونه ځان نه جوړه کا تخپل د قران سره تعلق جوړ کا نو به بتسکه قرآنی کریم برانشی اللہ رب العالمین تب درخواست کی یا الہ العالمین دا کس جنت تبوزا قرآنی کریم بوئی ٹک دا زی لوستل نیما شاہ ولی اللہ میں فرمائی زما باندی لوستل کم کڑی دی لیکن یا اللہ کلچ استاد لوستل والا خلق با تیاری دل نو دب کی پورا برپور تاون کولو شاہ ولی اللہ میں دا جملہ دا حدیث مبارک نہ راغستے چی یا طالب العلم شاہ یا معلم شاہ یا خادم شاہ نو خادمانو تاسی بجنت تزی انشاءاللہ ٹول بجنت تزی خواہ آغا خلق بجنت تولی نزی زمانگ دا جمعہ ٹول احاطہ اغل توا ابل اور چې مونږ جمعه تراس پړلو ما انجینر صاحب ته مرګرته مال راشه دیوالونه وګوري اچونه ور باندې پاغا دیوال باندې وا نو ټوټل زمونږ جمعه ته وګ سلورنیم غزدا 15 غزدا سو او درې دونیم غزا سپوکم درې غزدا سو دا زمونږ جمعه ته هغه لیکن دستاسي غیرتمند مینوا ستاسي باوقار مسلمانانو مینوا زه د ټولو شکریا ادا کوم نن که مونږ سره چانده د بار ملک نه مرګري دوستان مسافر را لګي دا دستا سي هغه مرګرو برکاتو چې چا د دې مدرسې په اوایلو کې مونږ ته لاس راکو زما یو ورور الله رب العالمین دی د دې عظیم خطبه په برکت باندې ټول دروازې ورته به کولاو کی قسم په خدای په هغه وخت کې مونږ دلته بر میټنګ وکړو ما ویل یاره د استادانو د پاره زمونږه د کال د تنخواه پیسو ضرورت یو قاری صاحب د پاره هغه تقریبا 24000 روپۍ کېږي خو موږ سره د بل استاد ضرورت دی زما غیرتی رور زما غیرتی مسلمان چې د امتحان په شیبو کې اوسګیر دی هغه ما ته مخ راواړو ما ته وی مولوی صاحب پروا ونه کې د دواړو استادانو تنخواه جب ته لاس کړو پیسې را وېستلې کاغې چېرته موږ ته په دغه وخت کې 800 روپۍ نه وې راکړلې موږ به زړه غورځولې وې نن داغه په درد بزنه درمن کېږم دا خو بې انتهایی جفا ده دا خو بې انتهایی بې غیرتوب دی نورونو چې ما سره په هغه وخت کې چا لاس ملاو کړی یا الله ته ورته د رحمت غېږ کې ځای ور نصیب که الله چانده خو لرې خبره ده چانده خو لرې خبره ده الله نو دا د هغې خلقو برکتو چې نن عظیم الشانه مدرسه جوړه شوه نن الحمدلله د جومات په حال کې برا اولان دے 6000 کسان سیوا کسان برابریږي دا د هغې ملګرو برکتو چې چا مونږ ته لاس راکو ځان سره جوخ کړلو عزیزانو تاسو ته دا یو درخواست دی هغه دا چې رونو ګورئ بې وفایي به نه کوو جفا به نه کوو ان شاء الله د کم کتاب د پاره چې مونږ او تاسو خدمت کوو شاه ولی الله فرمایي قرآن عظیم الشان به درخواست وکړي یا الہ العالمین
یا الله دا هغه انسان دی چې ستا د رضا د پار اوریدلې ما ستا د رضا د پار زما خدمت کړې دی ستا د رضا د پار زما په لستونکو باندې الله خرچ کړې دا یا الله دا جنت ته بوزا یا الله جهنم ته مبوزا دی بروان شي شاه ولی الله رحمت الله علیه فرمایي کله چې دی جنت تزي خزب ورته आवाज کی اے زما خاوندا ته په کوم عمل جنت تلاړي وای الله رب العالمین راتا د یو حافظ قرآن د خدمت په وجه باندې تاسو ته زویم زمونږ د میاشتې را روان کال ته زمونږ د میاشتې تقریبا ولکو پوری تقریبا د میاشتې خرچه برابرېږي خو ولکه خو ماله ولکه دي رب ته مې و انیم نه دي مړه زما رب ته و انیم نه دي ښه دی خو باران خو راځي تاسو ته که نه راځي که راځي دی خو رانیږدې شي لږ خیر تاسو ته خو باران نه راځي ښه جي ښه عزیزانو نو ما ته به ولکوي زما رب ته به د و انو اهمیت هم نه لري او یاد ساتي دا به څوک برابري دا به تاسې غیرتین برابروي نو په ایمان یې وایي چې ته دا ولکه روپۍ برابرې تا به الله جنت ته نه بوځي نو ولې جنت ته فرعون بوځي څه ولې جنت ته ابي جهل بوځي جنت ته به الله هغه څوک بوځي چې چا د پیغمبر صحابو ته په مدینه منوره کې باغونه ورکړل چا په مدینه منوره کې د پیغمبر صحابو ته خپلې بیبیانې طلاق کړي او په نکاح ورکړلې عزیزانو د مدرسه کې هغه طالبان به وي ان شاء الله را روان کال ته زمونږ اعلان دا دی تاسو ټولو ته اول تاسو ته زمونږ دا اعلان دی رونو چې خپل بچیان خپل دوستان فخرن راولې او مدرسه کې داخل کړي ان شاء الله دا دومره لوی بهار دا به موږ او تاسو په اعمالو خسته کوو دې ته به ان شاء الله د اعمالو جامه ور اغوندو نو رب العالمین دې ستاسو او زمونږ د ټولو خاتمه په ایمان فرمایي عزیزانو ستاسو او زمونږه دلته راتلل ملاوېدل تعلق د دې ټولو نسبت د دې سره دی چې موږ او تاسو مسلمانان یو او د ایمان پرانا او د قرآن پرانا باندې سره یو ځای شوي الله مو دې دغه وصل نصیب کې قیامت کې هم او د الله د حضور کې هم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین درود شریف اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیه عزیزانو باران د الله رحمت ته خو بعض وخت کې تکلیف جوړیږي نو رب العالمین دې دا باران په خپل قدرت کامله سره ودري او الله دې بیا د رحمت باران باندې بدل کی ځکه زمونږ مرګري اکثر مرګرو گاډي لاندې ځکه ولاړ دي او لاندې ځکه به خټي جوړی شي نو به گاډي راوچته دل ګران کار دی نو الله رب العالمین دې باران ته صبر ورکي او دا د خدای رحم دی د خدای کرم دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام په باران کې دا ویل چې یا الله باران بچراغ عائشہ رضی اللہ عنہا فرمائی نبی علیہ السلام بچڑل چې خدا نه خاصه د اسمان نه کانی را اونوريږي نو یا رب یا ارحم الراحمین الله د خپل عظیم قرآن په برکت باندې الله باران ته اوس وخت لپاره صبر ورکي یا الله بنا بر ضرورت چې د چا ورته الله کمی علاقه ورته ضرورت وي الله د دې باران مخه هغه طرف ته وکي اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه دعا وغواړي الہ العالمین خدای زمونږ د ټولو ایمان الله کامل نصیب کی رب العالمین زمونږ د ټولو پریشانی ختم کی یا رب یا ارحم الراحمین الله څومره دوستان راغلي الله ستاسو جمعات ته الله په دې نیت او مين راغلي الله چې دا د قران یو لوی درسګاه ده یو عظیم الشان خانقاه ده یا الله دا راتللی قبول او منظور کی تاسو ټول ورونو ته یو خوشخبری اورم او دا ته ان شاء الله بلنه در کوم را روان ان شاء الله اتوار په ورځ باندې زمونږه دعا ده ان شاء الله 11 بجو نه وړاندې ځان را ورسوي ان شاء الله 8 بجې به ترجمه شروع کیږي او 11 11:30 به ان شاء الله دعا کو رب العالمین زمونږه او د دې ټولو مرګرو ضرورت او حوایج پوره کی یا الله د دې او زمونږه فریشاری ختم کی الله کریم دواړه جهان زمونږ د ټولو دوستانو خسته کی او دا خبرم د باران د ګوره نو اوس دله د شیشو ضرورت شته دی چې دله موږ شیشې ولګو چې دا باران دنه نه راځي خو هم ده کنه نو موږ تاسو نه بعضې وخت کې مطالبه کوو تاسو خپله ګورئ چې دا ضرورت دی رب العالمین زمونږ او د دوی د مشرانو مغفرت فرمایي قرضداران د قرضونو نه خلاص کړي د دوی او زمونږ د ټولو په آخر وخت کې دا کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول الله